خیرات چې وشي که نه یاره ښه اخلاصي سړی او ښه کار یې وشو او خلکو ته ښې خړې اوبه ورسېدلې دا قیسې به بیا څوک کوي بیا مدد کوه مدد په دې میاشت کې د مدد میاشت دا ده پلار دې مړ دی میخ حلالې په دې میاشت کې حلاله که که نه پلار دې مړ نه دی ژوندی دی اوس یې حلاله که ورکه غریبانان لږ غوښه ستا صفت به څوک وکړي خیرات چې وشي که نه یاره ښه اخلاصي سړی او ښه کار یې وشو او خلکو ته ښې خړې اوبه ورسېدلې دا قیسې به بیا څوک کوي دا د پندانې او تاج محمد نمرو کیسه به بیا څوک کوي ته خو دغه کیسې له لګوي او الله تعالی به تعالی په ورځ د قیامت داسې کارونه چې څوک کوي الله به ورته وایي تا ته سړی ویلی شوی دی او ستا صفت خلکو کړی ستا ثواب زموږ سره نشته نو د خدای خاطر وکئ دا کم دور دی خلک کم حد ته ورسېده اوس هم تاسو دا قیسې کوئ دا ولي اصل وجه دا ده مال دی غلط دی مال بسم الله دی ګټلی دی دروغ دی ویلي دوکې دی کړي دي هر قسمه مرداره دی کړې ده نو ستا مالو مالمبوزي بخور غازي نو پاک مالو په پاک ځای لګي او ګنده مال په ګندایي دا یو پنجابی مړو خلکو په غسل ورکوو خو ګندایي اوبه نه تورې نو ویل تا دې تور اوبو له غسل مه ورکوئ په پاکو یې ورکړي هغه ویل پانی بھی پلیت ہے مرد بھی پلیت ہے دا داسې مړی دی د دې اوبو نه بغیر دا نه پاکېږي دا پدړي پلیت دی نو چې مال دې پلیتو پلیت ځای کې به لګي هغه په خانه کعبه کې نه لګي ښه هغه چېرته لګي په واده په تاڼه تحصیل په مردارو به لګي نو د الله نبي به یو صدقه ډېره کوله د الله نبي به تخلي کوله تخلي ځان له ناسته ويتفکرون فی خلق السماوات والارض د الله په کائناتو کې سوچ کې او ذکر کې او عبادت کې ځان له ناسته لکه چیله اعتکاف د الله نبي به څو کاره کول دا درې کار